یوه خبره ده، د غرونو په لمن کې یو کلی و. دا کلی ډېر ښایسته و. د قدرت ټولې رنګینۍ دلته موجودې وې. پای کې یو هلک اوسېدو چې دی به هر وخت خفه و او بېروزګاره هم و. هر ټایم په ټینشن کې و. د مالیې او مستقبل سوچونه به یې کول، زه به کله کامیابېږم. د شپې به له خوب نه ورتلو او ټوله شپه به یې سوچونه کول. په دې سوچونو کې به سهار شو. یو ورځ دی په کټ کې خبر ناست و. یو کس راغی او ورته وویل په غر کې یو هوښیار مشر اوسېږي، هلته ورشه، هغه به ستا مسله حل کړي. دی چې څنګه دا خبره واورېده او روان شو او د هغې بابا په تلاش کې روان و. ډېر زیات مزل وکړو خو دی پریشانه و. په دې وجه د دې پروا نه کوله او روان و. دی په غر کې ډېر زیات مزل وکړو او اخر یې د هغې بابا ځای معلوم کړو. بابا کټ کې ناست و. دی له خوا نه راغی. ډېر په ادب سره یې ورته وویل بابا جي زه ډېر خفه یم، تاسو زما مدد وکړئ. ډېر پس باباجي ته خپله ټوله کیسه وکړه. باباجي ورته وویل چیږې سو پرېږده بچې، دا یو کار وکړه. باباجي ورته ویل چې زه تا له ډک ګیلاس د اوبو درکومه، انا بازار اې سر ته ووځه او بیا یې واپس راوړه، خو خیال یې کوه چې د ګیلاس له یو څاڅکي هم توی نه شي. هلک روان شو او ډېر په احتیاط سره یې د اوبو ګیلاس وړو او صرف ګیلاس ته یې نظر و چې په بازار کې چې روان و خو عمر ګیلاس په احتیاط وړلو او دا ورسره فکر و چې هسې نه د ګیلاس نه اوبه توی نه شي. اخر یې ګیلاس واپس بابا لره ورسو چې یو ګوټ اوبه دې هم نه ویشتې شوې. بابا ترې تپوس وکړو یا تا بازار کې څه ولیدل یا چاته دې خیال کړی و؟ هلک ورته په حیرانتیا سره وویل ما څوک هم نه دي لیدلي ځکه چې ما سره د اوبو فکر و. بابا ورته ویل بچیه اصل سکون د ستا زړه کې دننه دی. کله چې ته د نورو خیالونو نه خپل زړه صفا کړې او د الله شکر ادا کړې، نو ستا زړه ته به اطمینان ملاو شي. بابا ورته وویل په هر حال د الله شکر ادا کوه، ځکه چې د زړه سکون شکر ایستلو کې دی. بابا ورته دا هم وویل په شکر سره به ستا ټولې کارونه سم شي. الله دې تاسو خوشحاله کړي. زه اوس پوه شوم چې اصل سکون په شکر ایستلو کې دی. نه پس له هلک ډېر خوشحالۍ سره خپل کور ته را روان و. پوه شو چې سکون د الله په شکر ایستلو کې دی. نه پس هغه ډېر خوشحاله ژوند کوو. موږ له پکار دي چې په هر حال کې د الله تعالی شکر ادا کوو. تاسو دا ویډیو خوښه شوې زموږ د چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تل ورځ الله